د هلمند ولایت عامې روغتیا ریاست له لوري د یونیسف نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د ګرمسیر ولسوالۍ په مرکزي روغتون کې او د واشیر ولسوالۍ اړوند د سیاپشتي په روغتیايي مرکز کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې دوې نوې څانګې د 30 لک افغانیو په ارزښت سره جوړې او رسماً ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین د یونیسف نړیوال سازمان له دوامداره همکاریو او ملاتړ څخه ځانګړې مننه کوي چې د روغتیايي خدماتو د پراختیا، د مور او ماشوم د روغتیا د پیاوړتیا او د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې ارزښتناک رول لوبولی دی. همداراز د نړیوالو همکارو او داخلي مؤسسو سره په ګډه کار کوي ترڅو د باکیفیته او معیاري خدماتو لپاره معیاري روغتیايي مراکز جوړ کړي. د یادو روغتیايي څانګو د جوړونې موخه د خوارځواکۍ سره د مخ ماشومانو لپاره د معیاري درملنې، پاملرنې او روغتیايي خدماتو برابرول دي. د دغو څانګو په فعالیتو سره به د سیمې اوسیدونکو وکولای شي خپل ماشومانو ته په نږدې روغتیايي مرکزونو کې د خوارځواکۍ د تشخیص، درملنې او تعقیبي خدماتو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې یاد ریاست د تل په څیر ژمن دی ترڅو د همکاره بنسټونو په مرسته د هلمند په ټولو سیمو کې د معیاري روغتیايي خدماتو د پراختیا او د روغتیايي وضعیت د لا ښه والي لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.